یوې ورځې یوې لرې علاقې نه یوه کلي نه یو کس راځي امام صادق علیه السلام کور ته. امام صادق علیه السلام خپل محفل کې ناست دی، کسان ورسره ناست دي. دا راغی دم شریک شه امام صادق علیه السلام سره دغه محفل کې دغه پروګرام کې. نو امام صادق علیه السلام ته دا مشوره ورکوي. سهیل د دې نامه دی، امام صادق علیه السلام ته مشوره ورکوي څه یا امام که چیرې ته قیام وکې، دشمن په خلاف قیام وکې، نو ډیر زیات ځوانان مشران سپینګیري دي، ابدي دي، څه هغه تا سره در سره دي، هغه د تا هم نظر دي او د دشمن به وویل شي ته به کامیابي وکې. نو امام څه کله د دې والا دا خبره واورېده لږ ټیم خاموش شه. دې ته یې څه لږ ټیم بعد زه تا ته جواب درکوم، ته لږ انتظار وکړه، تا جواب ته ټیم شته دی، زه لږ ټیم بعد جواب درکوم. لږ ټیم څه کله تیر شه، لږ ټیم د بعد کسی یو کس راغی همدې محفل ته امام صادق علیه السلام سره. نو دی خپلې یوې کنیزې ته حکم ورکوي څه ته لیره تنور دی، تنور ګرم که، لرګي ورکې واچه، هغه ګرم که. وینځه لاړه، تنور یې ګرم که، وی لګول، لرګي ورکې واچولو، کله هغه ښه ګرم شه. دی کس نامه دی هارون مکی نامې باندې مشهور دی. نو امام صادق علیه السلام ورته یی څه ای هارون مکی اخ تنور ته لاړ شه، هغه کې لاندې کښېنه. هارون مکی چې امام صادق علیه السلام سره نه څه خبره نه څه کلام هیڅ نه، بس سیده روان شه اخ تنور ته. اخ تنور کې کښېنسته، د کومه کنیزه وه دی ورباندې پاسه نه سرم چېږدول. بس امام شروع دی خپل پروګرام کې، خپل مجلس کې، مجلس ته کېږي. د سهیل څه کوم امام ته مشوره ورکړې وه څه که ته قیام وکې نو ډېر ابدي خلک، ځوانان، مشران هغه تا سره در سره دي، ته به کامیاب بشې. هغه ځان سره سوچ کوي څه اوس امام ته څیلی ونه شم، دا شروع دی خپل مجلس کې، خو هغه سړی څه هغه ګرم تنور کې هغه یې اچولی دی، نو هغه به اوس کې څه به جوړېږي، هغه به اوس هغه باندې به څه شوي وي، هغه په څه حالت کې وي، نو هغه خو ختم شوی وي. همدې شش و پنج کې دی ذهن کې همدا شیونه اوړي. لږ ټیم څه تیر شه، هغه نه وروسته امام صادق علیه السلام دی کس ته یی څه ارڅه راشه، ځان څه یې راپاس که، راغلو ورته یی څه دی تنور ته ودرېږه، سر یې اوچت که. سر یې کله اوچت که څه ویلي ده هارون مکی لاندې ورکې ناست دی. نو هغه ته یوه بغیچه جوړه شوې، یو د جنت بغیچو نه یوې بغیچې کې لکه ناست وي، دې طریقې سره مطمئن، خوشحال، ښه روغه زندګي. چې کله دې سترګې وغړولې نو دا ډېر زیات حیران شه، حیران شه. بس هغه د بعد هارون مکی دی دغه نه راووته. نو امام صادق علیه السلام دی سهیل ته یی څه ای سهیل آیا د ته کوم کسان څه تا ذهن کې دي څه هغه ما سره هم نظر دي، هغه تورې ما سره دي، هغه ما سره همدردي، هغه ما سره یوې لیارې کې دي، آیا هغه داسې کسان دي؟ سهیل ورته یی څه یا امام داسې کسان خو ټولې دنیا کې یو ما نه دی لیدلی سوا د همدې نه څه همدا ما ولیده. نو امام صادق علیه السلام ورته یی څه ای سهیل مو ته همداسې کسانو ضرورت دی، داسې کسان که چیرې ما ته
15 کسان میلاو شي زه همغې ورځې قیام کوم دشمن په خلاف بدو په خلاف همغې ورځې زه پاڅېږم قیام کوم